نو الحمدلله موږ تاسو دغه نوراني محفل وینئ چې څوک یې دا ویډیو ګوري نو موږ د شعر کولو کوشش وکړي. دنیا شو یو ماحول ده، څه قسم شاعر کوي، څه قسم شاعر کوي. د قرآن مجید او د صحیح البخاري الحمدلله د هغې تکمیل وشو. نو دا یو نوراني محفل که تاسو شعر کیه چا زړه دین طرف ته مایل شي څوک بچیان د داخل کو نو تاسو مکمل حصہ انشاءالله سره شاملوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټوله کتین کی تا السلام علیکم. قدرمن موجود یو مدرسه جامعه تحسین القرآن چې کیمه پلاکی گیټ شرطي تاسو وینئ چې هر کول دغه مدرسه چې کیمه دو کاریون حافظون د قوم ته په تحفه شویر کوي. الحمدلله د نن د جامعه تحسین القرآن لکی گیټ بنو سیټي سے جلسه دستربندی ختم بخاری ده چې په دې الحمدلله دا 18 کسون دغه عالمون جوړ شول. سیکنډ ټایم میر دا ځکه د علم شعبه دو مشوشین 2 بجې نه شروع کېږي موزیګار منظره سه دا علما چې د کیم جوړ شول دا ټول هغه کسون دي چې اول ټیم دي مشرون دي ملازمین دي دغه رنګ کاروباري نه کوي غنه بعد دوام ټیم شي علم حاصلای او 22 کسون الحمدلله حافظون جوړ شول او د 6 کسون قریون دي 37 بنات مدرسه عالم قری جوړ شل چې سورې زباد وینشل هغه چترپوشي نو الحمدلله په دغه کول شي جامعه تحسین القرآن د بني قوم ته 83 تحفه ورکړلې. الله رب العزت خپل رضا دې پورا قبول او فرمایي. والله جل جلاله دا دغه هر یو عالم قری حافظ عالمه قری حافظ عالمه دا د الله د ټول عالم د پر هدایت ذریعہ جوړاو. مونږ تاسو کوي نو ډېر مشمونه دي چې پاتې مې یو دا مشوم اولید دا حافظ جوړ شو. دا الحمدلله دغه حفظ مکمل ک د دې درې ورونه دي دوی حفظ مکمل ک یو تجوید مکمل ک الحمدلله. انره دوا کیم دی هغه انره دوا روشیه د دې کاری مقبول رحمان سے بچون دي د دوا وړ کې دی دا دې حفظ مکمل کا او د غوري الحمدلله تجوید مکمل کا او دې شو د دې څه مولوی صاحب اخر شمه په دا پې کا چې فندینګ تو څه طریقه کار وی چاندې فیس ویس میر د جمعیه خدا طریقې کار د چې خپل طلبه چې کیم دی هغه خپل خرچه جمع کوي د میاشته او دغه رنګ د کندرون چې کیم دی دغه تعاون کوي خدا باندې الحمدلله د مدرسې نظام چلیږي. مقصد د پورا امیر مستقبل د پورا کوشش شری کړه چې د وزیر خبره شوې چې د امیر دا وړکن کا جماعت ته د 15 چته جماعت شه د قاعده نه اونسه د دوره حدیث سره تخصص سره د ټولو شوبې لګي نو یو ځای خبر مې یو ځای لګي کړی دا تقریبا 2 کرنه لزیدا 6 کروڑ روپے به بندر درې مې نو د پورا ان شاء الله کوشش یې لګیا دا دعاګونه کوي ان شاء الله همت واکه ان شاء الله پاک الله دا کو سیاسي جماعتینه د کمیټو سره مذهبي جماعتینه چې په دې حکومت سره پروت تشریعات ته تعاون کوي نه سیاسي سره همیر داسې یا تعاون غوښته اند سره ځکه چې خدا سي چې مدرسې نظام نه بس چلېږي سره الحمدلله هغه سره کله چې خپل نمبر وشا غچا کنټیکټ کو جی امو نمبر 0313 906 8182 میر د جامعه تحسین القرآن ابتدا په 2007 شمیر وکړه د حفظ نه د قاعده د ناظره د حفظ نه نن الحمدلله شوبه قاعده شوبه ناظره شوبه حفظ دغه رنګ درس نظامی درجه اوله نه اونسه دوره حدیث رسو تو سره کلاسین الحمدلله بیا دغه سیکنډ ټایم شه شوبه تخصص شری شو 2 ساله سیکنډ ټایم شه عربي لینګویج کورس یا شری شو ادینه مسوا الحمدلله د دغه جامعه تحسین القرآن د بني په مختلف علاقې شه دیش شخینه دي برنچینا چې پاش الحمدلله قاعده ناظره او حفظ د بنیادی د قرآن چې کوم شعبات د الحمدلله شو په کامیابی سره لګیا دي ماشاءالله مبارک شه خوشی مقام نه الحمدلله الحمدلله کی مله کې سره تعلق تا جی مو کوثر فتحل سپونی کلا هغه نه تعلق تا والحمدلله کری سے محترم قاری محمد روایت شاه دامت برکاتهم حفظ میں الحمدلله یغنا شریک بقری سے شفقت والحمدلله د محبت سره الله پاک متا حفظ نصیب کو یو کول چې الحمدلله مکمل قرآن مجید یاد کو هغه نه بعد الحمدلله قری سے مشورې بنده موت زید جامع تحسین قرآن ته نو شهره تجوید دی پر هغه ته ولجل الحمدلله زم یو کول تجوید کو هغه نه بعد قری سے محترم بیا موته د علم دی پر د مدرسې رهنمایي مې وکړله الحمدلله 15 درجه مې د غازی ویل بانی شه بیا د قری سے په مشورې باندې کراچي ته لوړل والحمدلله زم کراچي شه دوره حدیث جامعه فاروقیه کراچي نه مې دوره حدیث فراغت وشو بیا الحمدلله قری سے بیا خپل ځون پیش کو بیا قاری صاحب ورته وویل چې تخصص مشوره الحمدلله بیا قاری صاحب مرکز الافتاء والارشاد ګلستان جوهر کراچي یو الحمدلله مو تخصص مکمل ک تخصص فی الافتاء هغه نه بعد دونګری کول الحمدلله د قاری صاحب په مشورې باندې دا دوی زمو درېشل خو بیا زه هغه دوی نه قاری صاحب مشوره وا چې تو تخصص فی اللغات یو کا الحمدلله دونګری کول مو
जामियात उल-उलूम अल-इस्लामिया सुहान इस्लामाबाद से मैं तखसुस फिल लुगा मुकम्मल कर। माशाल्लाह माशाल्लाह دا خو دې به عربي زبان چې کوم یا غب شیخ کړای अल्हम्दुलिल्लाह अरशदनी الشيخ قارئ محمد نور شاه حفظه الله تعالى. أنا لما قلت له يا شيخ أريد في هذه السنة أن أدرس معكم، فقال الشيخ أريد أن تذهب إلى جامعة العلوم الإسلامية سوهان إسلام آباد للتخصص في اللغة. فالحمد لله فذهبت إليه والتحقت بجامعة العلوم الإسلامية سوهان إسلام آباد. الحمد لله لقد انتفعت نفعا الله أعلم بمداه، وما زلت أتناول درجات السلم الرقي درجة درجة، والحمد لله استفدت كثيرا في اللغة العربية. أستطيع أن أتكلم، أستطيع أن أكتب، وبكل شيء الحمد لله الآن لا مشكلة لي في الكلام وفي النطق وفي الكتابة. ماشاءالله ماشاءالله کری صاحب ډېر خوند یې وکړو په دغه خوږه سره کوم څه یو دوه قرات یا یو تلاوت د سورې کوم سورات وي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بنیامین میں نوم دو 58 سره ټاون سره ماشاءالله نن ډېر د خوشي مقام د تاسو لپاره بالکل سم ټیم د ته 2 سال تیر کړ 2 سال می تیر کړ 2 سال شه جی. ماشاءالله او سکول تعلیم سکول تعلیم یو سره کوم سیکنډ ټیم نزل یو کوم تجوید کوم تونه کاری جوړ شو جی. ماشاءالله ماشاءالله دغه کوشش وکوي کوي چې نه خلک دا د تسلم منتقل شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. محمد أنس محمد انس اچالش کې پخوریا کیم زوی سره تعلق لري بوزهل. بوزهل یا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله سنم د زای شكر الله. الله کیم زوی سره تعلق ده انزل سره. انزل سره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا
إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بیٹا سنم دے دا حکیم زوی سره تعلق لري؟ نوم حزب الله نور او د بطمحله فتح مخیل سره تعلق دی. شاه ماشاءالله سیم ټیم شه د بچای حفظ کو درې درې کولج شه سکول یې اه سیم شه اوم شه ماشاءالله اوم جماعت بچای دا او په درې کولج شه جامعه تحسین القرآن شه مدرسه شه کې مدو پاشه سره د سکول د حفظ کو ماشاءالله دا سه استوزونه برکات وي نو میش کتین کې تدا سه خوش تلاوت وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم. جی الحمدللہ دا اللہ جل شانہ په فضل و کرم سره همیش د دې کا د حدیث کورس مکمل ک وخت همیش حل کې نارویدل چې زنه حل کې د سه په اخر وخت علمي ناکړي دي د مشرونو مارویدل مختلف بزرګونه حواله مولوی پیش کړي الحمدلله په دا جامعه تحسین القرآن بیرون الله کې ګډبنو شمیر ولیدل چې د وړي کې عمر نه ونسا د سپنځري کسونه پر د دې کا علم په حاصلای میز الحمدلله دا انا مناس فاست ټایم مصروفي सब वास्ते ये का स्कूल से टीचिंग का पान आबाद में भी यूनिवर्सिटी दो जी दा टाउन सारा नजदे दी निसार पब्लिक हाई स्कूल पान आबाद चेगा नर्दरी में भी मिस्तांगा यूनिवर्सिटी दो मदीना इंस्टीट्यूट पता से इंग्लिश क्लास ना वो खलो यानी फर्स्ट टाइम में मसरूफ हुई और सेकंड टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे तरदरी में जी दादी का वो इलम बंदे जी वो तो कोला बंदे उला के दला वो 5 साल में बड़ा मदरसा से 13 3 साल शेजमा वो तमा दर्जा में दादी का वेला सही हमसे मकबूल में रंदा जी नज़म बजुर से तरफ ला रहा हूं नज़म बजुर सरा हिफ्ज दे जी हिफ्ज में को किरात में इज़्ज़त इस मुकम्मल का दुआ कोला में किरात को वो से फर्स्ट टाइम में स्कूल तक 9th में दाखला करी है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك غائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. الحمد لله منهم جيم داد الله دا فتح محلنا تعلق لر ما شاء الله وجمع تحسين القرآن شيء محترم كريم الواحد شاه صاحب دمجي استوزا دقايدة نظرة حفظ تجويد نن الحمدلله مدور حدیث مکمل کړ د دې سوزونه برکات دي الحمدلله مو د وړ کولې د بچپن نه ونسه مکمل نه دور حدیث رساله جل شانه متکتبین په دغه جماعه شروع کړ والا جل شانه دل فضل کلام رمند وکړ ټول سیم ټیم دی ولاګو په دا خبر موجوده ده تقریبا د سن 2007 نه مده د اخلاق غسیدو کیدې د پوره بنظر دغه حفظ اسم الحمدلله علم مکمل کړ ټول دغه سوزونه برکات دي دغه مهنت ته امید دې شکریا ادا کوي او د حق مې نشي ادا کوي زندگی دې کې متیشلا بعد د سوزونه برکات دي هغه د نن د پګړي جمشتا منم دا شفقت الله عزت تعلق ته اجګنا سره پیدا اوچا
अच्छा माशाल्लाह हिफ्ज दे उनको حفظ مو کو الحمدلله سیمه ټیم نه تقریبا مو درینیم کولم ته تیر ماشاءالله سکول او یو سره کول یو سره وی سیکنډ ټایم سره وی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم جزاكم الله جزاكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم.